بس پښتو خوړلي پښتانه پیرا یو هم د لیلا غېږې ته نه رسي. Bilmem hangi rüzgar attı, nereden esti. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو ویډیو سره پرو غوړي ویډیو سکپ کوي مسنګ اشتاس په هنټرو کې ویډیو کتل دا قصې ویډیو څنګه جوړیږي. ملګرو ډیره سمپل اسانه طریقه ده. ملګرو په دې ویډیو کې موږ ته د درې اپو ضرورت ده. یو دا پکسل اپ په نامه باندې د الایټ موشن په نامه باندې د کین ماستر په نامه باندې دغه درې به تاسو ځان سره ډاونلوډ کړئ. چې سره نوی لینک لاندې ډسکرپشن کې پروت د لغزن تاسو کولای شئ دا ځان سره ډاونلوډ کړئ. ملګرو له ټولو مخکې تاسو دا پکسل اپ ایپ به تاسو دا به اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړئ ملګرو تاسو ته به دغسې یو انټرفیس راوړي. دلته به تاسو ته ښکاري دا ډیلیټ اپشن دغه باندې به کلیک واخلئ او دا لیکل به ترنه ډیلیټ کړئ. ملګرو بیا به تاسو ته ښکاري دا درې دانې ډاټ دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ او دلته دا تاسو ته ښکاري ایمیج سایز دغه باندې به کلیک کړئ او دلته دا کسټم تاسو ته ښکاري دا کسټم باندې به کلیک واخلئ او یوټیوب تمنیل باندې به بیا دلته کلیک واخلئ. بیا به دا اوپن کړئ. ملګرو کله مو چې اوپن کړئ تاسو به دغسې یو انټرفیس راوړي. ملګرو بیا تاسو ته لاندې دغه یو اپشن ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ. دا سټروک باندې به بیا یو پیره کلیک واخلئ او دا سټروک دغه یو سټروک تاسو یو پیره ولګوئ. کله مو چې دا سټروک انتخاب کړئ ملګرو تاسو ته دغه یو اپشن ښکاري دغه به تاسو راولئ 15 ته. کله مو چې دا 15 ته راوستو ملګرو تاسو به دغه شانتې لږ نور لاندې لاړ شئ او دغه یو تاسو ته ښکاري دا 100 کې ولاړ دا به تاسو 0 ته راولئ دغه شانتې او بیا ملګرو لږ دغه شانتې نور بر لاړ شئ. تاسو دا تور کلر ښکاري دغه به تاسو ورته سلیکټ کړئ. دا تور کلر هم چې کله سلیکټ کړئ ملګرو تاسو به نور هم دغه شانتې بر لاړ شئ. تاسو ته دغه یو اپشن ښکاري دا سټروک دغه به دا شانتې لږ راولئ دغه شانتې دا به په 8 کې ودروئ. دغه شانتې یا 8 یا 9 دغه کې به صحیح راځي. نو ما په خیال 8 کې ودروئ دلته صحیح راځي. دغه بیا ملګرو تاسو ته ښکاري دا بره دغه یو اپشن دغه به دغه شانتې لږ راکاږئ د ګوتو په ذریعې سره دغه شانتې به یې لږ لاندې بوځئ او دا بل سیټ به یې دغه شانتې لږ بره بوځئ دغه شانتې او برنۍ څه تاسو ته ښکاري دا به دا شانتې لږ بره بوځئ او ملګرو تاسو ته دا لاندنۍ څه ښکاري دا به دا شانتې راولئ لاندې دغه شانتې. نو بیا تاسو ته دا ټیک مار علامه ښکاري د باندې به یو پیره کلیک واخلئ. ملګرو کله مو چې دغه باندې کلیک واخیستئ بیا تاسو ته دغه یو اپشن ښکاري د باندې به کلیک کوئ او هلته به دغه یو سټروک چې کوم یو موږ لګولی دلته به تاسو یو لاک ولګوئ دغه شانتې. نو بیا به دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ او د خالي ځای باندې به کلیک واخلئ د نه به بیک شئ. کله مو چې دا کار وکړه ملګرو تاسو ته دغه ای ښکاري دا ای باندې به کلیک واخلئ او دلته دا ټیکس لیکل دا ټیکس باندې به یو پیره کلیک واخلئ. دا لیکل به دغه شانتې راولئ د مابین ته د لیکلو باندې به 2 پیره یو کلیک واخلئ 2 پیره او دا لیکل به د جنه پاکئ. ملګرو تاسو دلته دا ایموجي به تاسو ورته سلیکټ کړئ. تاسو یار ایموجي سلیکټ کوئ خو هغه ایموجي به دلته تاسو ور ولګوئ. ملګرو کله مو چې دا ایموجي تاسو دلته سلیکټ کړئ بره تاسو ته ښکاري اوکې دا اوکې باندې به یو پیره کلیک واخلئ او دا ایموجي به دغه شانتې ریټوټ کړئ. دغه یو اپشن تاسو ته ښکاري په دغه باندې داسې ریټوټ کولی شئ دغه شانتې دا به داسې ریټوټ کړئ. کله مو چې ریټوټ کړئ ملګرو دا به دغه شانتې راولئ په دغه ځای کې به یې دا شانتې ورفټ کړئ. کله مو چې دا دلته ورفټ کړئ ملګرو دا به دا شانتې لږ دې خواته راولئ دا 4 غیش تاسو ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دغه یو اپشن تاسو ته ښکاري د باندې به یو پیره کلیک واخلئ. بیا دا ټیک مار باندې به یو پیره کلیک واخلئ. ملګرو بیا د ایموجي ته به تاسو یو فونټ سلیکټ کړئ. دغه فونټ لینک هم ستاسو ته لاندې ډسکرپشن کې در کوم لاغځن تاسو کولی شئ دا فونټ هم ځان ته را ډاونلوډ کړئ چې دا ایموجي پکې ډېر مزیدار شانتې راځي. دا فونټ باندې به یو پیره کلیک واخلئ مای فوډ باندې به بیا کلیک واخلئ او دلته به سرچ کوئ. تاسو ملګرو دلته به تاسو سرچ کې iOS به ورکوئ نو دغه فونټ د موږ سره دغه فونټ باندې به یو پیره کلیک واخلئ او هلته لاندې اوکې باندې به کلیک واخلئ. ملګرو بیا به نور هم لږ دغه شانتې راسئ دې خواته نو تاسو ته ښکاري دا شیډو باندې به کلیک واخلئ. شیډو به ورپسې دغه شانتې انیبل کړئ. کله مو دا شیډو ملګرو دلته انیبل کړو نو بیا به تاسو لږ د خواته راشئ دا کلر دغه تاسو ته ښکاري دا تور کلر به تاسو ورته ولګوئ او بیا به دغه شانتې لږ بر لاړ شئ ملګرو دا په پلس کې ولاړ دا به تاسو راولئ سمپل 15 ته. کله مو دا 15 ته راوستو ملګرو تاسو ته ښکاري دا ټیک مار باندې به یو پیره کلیک واخلئ او ملګرو بیا تاسو ته دغه یو اپشن ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او لاندې دغه یو اپشن تاسو ته ښکاري د باندې به کلیک کړئ او دا دواړه به دغه شانتې یو ځای کړئ. دا دوه به دا سلیکټ کړئ او بیا دغه یو اپشن تاسو ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دا به اوکې کړئ. دغه شانتې دا به دا شانتې یو شي دغه ایموجي او دغه لاندې بیکګراوند چې کوم یو موږ جوړ کړی دا به دا شانتې یو شي. نو بیا به دغه یو اپشن باندې به کلیک واخلئ د باندې به هم دا شانتې لاک ولګوئ. نو بیا به دې اپشن باندې به کلیک واخلئ د نه به بیک شئ د خالي ځای باندې به کلیک واخلئ دغه شانتې. ملګرو بیا تاسو ته ښکاري دا ټیکس باندې به یو پیره کلیک واخلئ هلته به ډبل کلیک واخلئ د لیکلو باندې. دلته ملګرو دلته به تاسو هماغه شعر ولیکئ ما سره تیار لیکل شوی دلته به زه سمپل دا به فیسټ کړم ځکه چې تر هغې زه لیکم او ډېر وخت نیسي. دا ما ته تیار سلیکټ کړه بره تاسو ته بیا ښکاري دا اوکې باندې به یو پیره کلیک واخلئ.
کله مو د باندې کلیک واخ سملګرو دغه لیکل به دا شانتي لیک دی خواته راوړی دا به هم دغه شانتي ریټوټ کوي دغه شانتي او دا لیکل به دغه شانتي لیک واړه کوي دغه شانتي کله مو دا کار وکړه ملګرو تاسو به دغه شانتي لیک دی خواته راشي دا کلر ته استخکاری دا کلر باندې به کلیک واخلئ اول ته به تاسو دا بلیک کلر ورته سلیکټ کړئ ملګرو کله مو دا بلیک کلر دلته سلیکټ کړئ نو بیا تاسو استخکاری دا ټیک مار باندې به یو پره کلیک واخلئ کله مو دغه باندې کلیک واخلئ ملګرو لږ به نورم دغه شانتي دی خواته راشي تاسو دا فونټ ښکاري فونټ باندې به کلیک واخلئ دلته مای فونټ باندې کلیک واخلئ او ملګرو دلته موږ سره دغه یو فونټ دی دغه فونټ لینک هم ستاسو لاندې ډسکرپشن کې در کوم لاغزین تاسو کولی شئ دا فونټ هم ځان ته ډاونلوډ کړئ کله مو دغه ته دغه یو فونټ سلیکټ کړ ملګرو تاسو ته دا ټیک مار دغه اوکې علامه ښکاري دا اوکې باندې به یو پره کلیک واخلئ او دا لیکل به دغه شانتي لږ واړه کوي ملګرو دا به داسې د مابین کې ورفټ کوي ملګرو بیا به لږ دې خواته راشئ دغه شانتي دا څلور غیږ ته استخکاري د باندې به کلیک واخلئ او دغه لاندینی اپشن ته استخکاري د باندې به یو پره کلیک واخلئ او بیا دا ټیک مار باندې به کلیک واخلئ ښه ملګرو بیا بره ته استخکاري دا پلس ایکن د باندې به یو پره کلیک واخلئ او دا ټیکس باندې به یو پره کلیک کوئ کله مو د باندې کلیک واخلئ ملګرو دغه لیکلو باندې به دوه پره کلیک واخلئ او دا لیکل به دلته پاکئ ملګرو دلته تاسې به خپل د ټیک ټاک نوم ولیکئ کله مو دلته دا نوم ولیکئ ملګرو ته استخکاري بره دا اوکې باندې به یو پره کلیک واخلئ ملګرو دا لیکل به هم دغه شانتي ریټوټ کوي دغه شانتي دا لیکل به دا شانتي لاندې دلته ورفټ کوي په دغه ځای کې ملګرو بیا به لږ دې خواته راشئ دغه شانتي ته استخکاري دا کلر باندې یو پره کلیک واخلئ دلته به دا بلیک کلر ته سلیکټ کوي کله مو دا سلیکټ کړئ ملګرو دا ټیک مار باندې به یو پره کلیک واخلئ ملګرو بیا به لږ نور هم دغه شانتي دې خواته راشئ دا فونټ ته استخکاري فونټ باندې به کلیک واخلئ هلته مای فونټ باندې کلیک واخلئ او ملګرو دلته زه دغه فونټ لینک هم ستاسو لاندې ډسکرپشن کې در کوم لاغزین تاسو کولی شئ دا فونټ هم ځان ته ډاونلوډ کړئ دغه فونټ به تاسو ورته سلیکټ کوئ بیا دا اوکې ته استخکاري دا اوکې باندې به یو پره کلیک واخلئ بیا به دا لیکل دغه شانتي لږ راغټ کړئ ملګرو دا دغه ځای کې به دا شانتي ورفټ کړئ ښه ملګرو بیا به لږ دې خواته راشئ دغه شانتي دا څلور غشي بیا ته استخکاري د باندې به کلیک واخلئ او دغه یو اپشن باندې به یو پره کلیک واخلئ بیا دا ټیک مار باندې به یو پره کلیک واخلئ ملګرو بیا بره ته استخکاري دغه یو اپشن دغه باندې به کلیک واخلئ او لاندې ته دغه یو اپشن ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ او دا درې واړه به دغه شانتي سلیکټ کړئ او دا درې واړه به هم تاسې یو فایل ته نه جوړ کړئ دغه باندې به کلیک واخلئ او دا اوکې باندې به کلیک واخلئ ملګرو بیا دغه یو اپشن باندې بیا کلیک واخلئ او تاسې ته دغه یو اپشن ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دغه یو اپشن ته استخکاري د باندې به کلیک واخلئ دلته بره ته استخکاري دا سیو علامه دغه باندې به یو پره کلیک واخلئ او دلته به سیو ایس ایمیج دلته به ورپسې سلیکټ کړئ بیا ته استخکاري دا کسټم دا به کسټم دغه شانتي ووایي او دلته به الټرا تاسې ورته سلیکټ کړئ او سیو ټو ګیلري به تاسې ورپسې ووایي ملګرو کله چې تاسې دغه کار وکړه د پیسلاک نه به تاسې یو پره ووځئ دغه شانتي لیټ موشن ته به تاسې لاړ شئ او تاسې ته دا پلس ایکن ښکاري د باندې به یو پره کلیک واخلئ دلته به تاسې دا وایټ کلر به تاسې ورته سلیکټ کړئ دغه شانتي او دغه یو ریشو به تاسې ورته سلیکټ کړئ 9/16 دغه یو بیا دا کریټ پروجیکټ باندې به یو پره کلیک واخلئ ملګرو بیا تاسې ښکاري دغه پلس ایکن باندې به کلیک واخلئ میډیا باندې به کلیک واخلئ او دلته به هغه تصویر راواخلئ دا کم تصویر چې موږ هلته په پکسل ایپ کې جوړ کړو موږ سره دا هلته تیار راغلی دغه یو دغه تصویر باندې به یو پره کلیک واخلئ بیا تاسې ښکاري مومنټ ټرانسفر دغه باندې به کلیک واخلئ او دا ریټوټ اپشن ته استخکاري د باندې به کلیک واخلئ او دا به دا شانتي ریټوټ کوي یعنې 90 ته به یې راولئ دغه شانتي منفي 90 ته بیا تاسې دغه یو اپشن ښکاري د باندې به کلیک واخلئ د دا سایز به دغه شانتي لږ راغټ کوي ملګرو کله مو دا سایز دغه شانتي راغټ کړو نو د خالي ځای ته استخکاري د باندې به یو پره کلیک واخلئ دنه به بیک شئ ښه ملګرو بیا د ویډیو نه تاسې یو پره بیک شئ کله چې بیک شولئ ملګرو موږ دلته یو پروجیکټ تاسې ته جوړ کړی دی دغه پروجیکټ لینک هم ستاسو لاندې ډسکرپشن کې در کوم لاغزین تاسو کولی شئ دا پروجیکټ هم ځان ته ډاونلوډ کړئ ښه ملګرو بیا دا پروجیکټ باندې به یو پره کلیک واخلئ تاسې ته دغه یو دا ګروپ ته استخکاري دا ګروپ باندې به کلیک واخلئ دا کاپي علامه ته استخکاري د باندې به کلیک واخلئ او دا به کاپي لیر کوي دغه پروجیکټ نه به تاسې یو پره بیک شئ دا تر اوسنۍ ویډیو ته ملګرو تاسې لاړ شئ او دغه یو اپشن ته استخکاري د باندې به کلیک واخلئ او دا به دلته ورفیسټ کوي دغه شانتي بیا دا ویډیو به دغه شانتي لږ رامخکې کوي ملګرو کله مو دا ویډیو دغه شانتي رامخکې کړه دا ګروپ باندې به یو پره کلیک واخلئ ایک فیټ باندې به کلیک واخلئ او دغه ایک فیټ به تاسې ته نه دغه شانتي ډیلیټ کوي دغه شانتي کله مو دا ایک فیټ ډیلیټ کړل ملګرو تاسې ته دغه یو اپشن ښکاري دغه غشي علامه دغه باندې به کلیک واخلئ او مومنټ ټرانسفر باندې به کلیک واخلئ او بیا تاسې دغه یو اپشن ښکاري د باندې به کلیک واخلئ دا به دغه شانتي لږ راوړوکی کوي دغه شانتي بیا دا باره تاسې ته ښکاري څلور غشي دغه باندې به کلیک واخلئ دا به دغه شانتي د مابین کې صحیح دلته ورفټ کوي دغه شانتي ښه ملګرو بیا دا خالي باندې به کلیک واخلئ دنه به بیک شئ بیا دا ویډیو اولني سر ته به راشئ دا پلس ایکن باندې به کلیک واخلئ او میډیا باندې به کلیک واخلئ او ملګرو دلته به هماغه ساوند راواخلئ کوم ساوند باندې چې تاسې ویډیو جوړوئ موږ سره دغه یو ساوند دی ملګرو د ساوند لینک هم ستاسو لاندې ډسکرپشن کې در کوم لاغزین تاسو کولی شئ دا ساوند هم ځان ته راډاونلوډ کړئ دغه چې کله تاسې دغه شانتې راواخلئ دا ساوند دا برنی ساوند باندې به یو پره کلیک واخلئ
ملګرو بیا بره ته ښکاري دا درې ډاډه دغه باندې به کلیک واخلئ او دا به دا شانتې آډیو ته واړوئ نو دا ویډیو به تنه دغه شانتې پاکه کوي. ملګرو بیا دا ساوند باندې به کلیک واخلئ تاسې ته دغه شی له مخ ښکاري د باندې به یو پیره کلیک واخلئ او دغه ساوند د اخري ځای ته به تاسې راشئ او د خلیجې ته تاسې ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ. بیا دغه یو آپشن تاسې ته ښکاري دا ګروپ چې کوم یو موږ ورکړی دغه باندې به کلیک واخلئ. ملګرو بیا تاسې دغه یو آپشن ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دا د خواته ګروپ به موږ ته نه دا شانتې ډیلیټ کړو. ملګرو بیا دا تصویر باندې به یو پیره کلیک واخلئ دغه یو تصویر چې کوم یې موږ ورکړی دغه باندې به کلیک واخلئ او بیا دا یو آپشن تاسې ته ښکاري د باندې به یو پیره کلیک واخلئ. بیا دا خلیجې باندې به کلیک واخلئ دنه به بیک شئ. ملګرو بیا دا تصویر باندې به دغه شانتې دا تصویر به کلک ونیسئ دا تصویر به تاسې سلیکټ کړئ او دا لاندې تصویر به تاسې دا دواړه به تاسې سلیکټ کړئ بره تاسې ته ښکاري دغه یو آپشن دا ګروپ دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ چې دا دواړه موږ سره یو شي. ملګرو بیا د ویډیو نه به تاسې بیک شئ. بیا به دا تر اوسني پروجیکټ ته به تاسې یو پیر لاړ شئ. ملګرو دا پروجیکټ باندې دا ګروپ باندې به یو پیره کلیک واخلئ ایک فټ باندې به کلیک واخلئ دا درې ډاډه تاسې ته لاندې ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دا به کاپي ایک فټ کوي دغه شانتې. بیا دغه پروجیکټ نه به تاسې یو پیره بیک شئ. دا تر اوسني ویډیو ته به لاړ شئ. ملګرو کله چې دته لاړلئ دا ګروپ تاسې ته ښکاري دا ګروپ 1 دغه باندې به کلیک واخلئ ایک فټ باندې به کلیک واخلئ. بیا دا درې ډاډو باندې به کلیک واخلئ او دا به دلته فیسټ ایک فټ کوي دغه شانتې. بیا دا خلیج باندې به کلیک واخلئ دنه به بیک شئ. سوري ملګرو موږ نه دلته یو په دغه ویډیو کې یو دا تصویر پاتې و دا تصویر څنګه چینجېږي نو دغه ته مای سپیکر نه و خو بیا هم خیر دا تصویر چې موږ څنګه چینجولی شو نو دغلته موږ دغه ویډیو تیار جوړه کړې ده مشکل نشته. دغه ګروپ ته یې ښکاري دا ګروپ باندې به یو پیره کلیک واخلئ او د ایډیټ ګروپ ته یې ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او بیا دا برنی ته یې ښکاري دغلته هم دا ګروپ ته دا ګروپ باندې به یو پیره کلیک واخلئ او دا به هم ایډیټ ګروپ کوي دغه شانتې. ملګرو بیا تاسې دا تصویر ښکاري تصویر باندې به کلیک واخلئ او بیا تاسې دغلته ښکاري دا کلر باندې به کلیک واخلئ او بیا تاسې دغه یو آپشن ښکاري دا لاندینی دلته تیار ورته لیکلي دي جی پی جي دغه هماغه تصویر دی دغه تصویر دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ ولته تاسې کار تصویر تاسې ورته ایډ کوئ نو هماغه دلته ایډ کیږي. ملګرو دلته چې تاسې هر تصویر لګوئ مشکل نشته موږ مثال دغه تصویر لګو یا دغه تصویر لګو نو کار یو تاسې ورته لګوئ مشکل نشته دغه تصویر باندې به کلیک واخلئ تاسې دا پلس ایکن ښکاري دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ او بیا تاسې دغه شی له مخ ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ او مومنټ ټرانسفر باندې کلیک واخلئ. دا تصویر که چېرته تاسې یا خوا دې خواته هم کوئ دلته دغه ځینې تاسې کولی شئ. دا تصویر به دغه شان د برابر ور ولګوئ بیا د خلیجې تاسې ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دنه به دغه شانتې بیک شي. ملګرو دنه چې کله بیک شولې نو تاسې وګورئ دا تصویر دغه شانتې موږ نه چینج شوی دا وګورئ دا تصویر دلته چینج شوی ده دا وګورئ تصویر چینج شوی ده. ډېره بخښنې سره دغه ځای موږ نه پکې پاتې و دغه دا اوس موږ تاسې ته ورسوو. ملګرو بیا بره تاسې ته دغه یو آپشن ښکاري د باندې به کلیک واخلئ دا ویډیو باندې به کلیک واخلئ او دا به ایکسپورټ کوي چې دغه ویډیو موږ سره ګیلري کې سیو شي. له دنه بعد ملګرو موږ دا کولی شو چې کین ماسټر کې مې ایډیټ کړو او دا موږ کولی شو چې په هغه ټیک ټاک کې هغه توره حصه پې ولګوو کومه توره حصه چې دا پرده غوندې داسې پې لاندې راځي هغه موږ کولی شو چې کین ماسټر کې مو لګوو او کولی شو چې موږ ټیک ټاک کې مو لګوو خو که ټیک ټاک کې ولګول شي هغه به ډېر ښه راځي. ملګرو کله چې دا خلاص تاسې دا سیو ښکاري سیو باندې به یو پیره کلیک واخلئ او بیا دغه کې الیټ موشن نه به هم تاسې یو پیره بیک شئ. دا کین ماسټر تاسې ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ دا کین ماسټر به تاسې یو پیره اوپن کوي کله مو چې اوپن کړئ تاسې ته ښکاري دا نیو پروجیکټ چا سره کین ماسټر وي خو هغه دی که نه وي ورسره زه لینک لاندې تاسې سره ډسکرپشن کې در کوم له هغه ځای نه تاسې کولی شئ دا کین ماسټر هم ځان ته را ډاونلوډ کړئ. دغه پلس ایکن باندې به تاسې کلیک واخلئ. ملګرو دلته به هم تاسې دغه یو ریش سلیکټ کړئ او بیا لاندې دلته یې لیکلي دا کریټ باندې به یو کلیک واخلئ. ملګرو کله مو چې کریټ باندې کلیک واخیسته تاسې ته ښکاري دغه ایلیټ موشن فولډر به تاسې پیدا کوئ دغه ده موږ سره دلته بره شته دغه ایلیټ موشن فولډر به دا شانتې اوپن کوئ. دغه یو ویډیو موږ اوس ورته کې ایډیټ کړل نو دغه ویډیو باندې به کلیک واخلئ دا موږ سره دلته کې شو شي دغه شانتې. ملګرو بیا بره تاسې ته ښکاري دا کراس باندې به یو پیره کلیک واخلئ. ملګرو بیا دا ویډیو اولني سر ته به دغه شانتې راشئ. ملګرو بیا دا لیر باندې به کلیک واخلئ میډیا باندې به کلیک واخلئ او دلته موږ سره یو ویډیو ده دغه ویډیو لینک هم ستاسې ته لاندې ډسکرپشن کې در کوم له هغه ځای نه تاسې کولی شئ دا ویډیو هم ځان ته را ډاونلوډ کړئ. ملګرو موږ سره دغه یو ویډیو ده دا ویډیو باندې به دغه شانتې کلیک واخلئ. کله مو چې ویډیو باندې کلیک واخیسته دا تاسې ته ښکاري دغه له سپیکر علامه دغه باندې به کلیک واخلئ دا ساوند به دغه شانتې دغه ویډیو نه دغه شانتې لرې کوي. دا ساوند هم چې کله لرې کړه ملګرو تاسې ته دغه یو آپشن ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او تاسې به دغه شانتې لږ بر لاړ شئ. ملګرو بیا تاسې ته دا سپلیټ ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ او دا به دغه یو آپشن تاسې ته ښکاري دا به دا شانتې ور فول کوي. کله چې دا هم دغه شانتې فول کړو ملګرو دغه یو آپشن تاسې ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دا ویډیو به دغه شانتې لږ رامخکې کوي. کله چې دا شنه حصه پکې شو شوله دغلته
شانت لګ بر لاړ شي دغه یو اپشن ته استخکاری د باندې کلیک واخلئ او دا ورپسې انیبل کړئ. کله مو دا انیبل کوم ملګرو دغه کې دغلته لږ دا شنه شنه ځایونه راځي خو په مغه خاطر باندې ما ویل چې دا ټیک ټاک کې تاسې ایډیټ کړئ. ټیک ټاک کې ډېر ښه راځي دغه اپشن ټیک ټاک په خپل لري اکفیټو کې نو همغلته ډېر ښه راځي خو بیا هم دا بعض ملګري نشي کولی نو دغه ځینه هم تاسې کولی شئ. دا به تاسې راولئ دا شانتې یو شپېته ته ښه ملګرو دا یا دوه شپېته ته یا یو شپېته ته دا به دغه شانتې راولئ. کله مو دا دلته راوستو ملګرو بیا ته استخکاري دا برنۍ حصه دا 28 دا به تاسې راولئ دغه شانتې 30 کې ودروئ. دغه یو اپشن ته استخکاري دنه به دغه شانتې دا به 2 پیره ورپسې ووایي دنه به بیک شئ. ملګرو بیا دا ویډیو به دغه شانتې لږ دې خواته کوي دغه شانتې کله چې دغه ځای ته راغلی ملګرو تاسې دغه یو اپشن ښکاري د باندې به کلیک واخلئ دغه شنه حصه چې کومه یوه دغه ویډیو درته ښیم دغه باندې کلیک واخیسته تاسې ته دا کینچی علامه ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دا برنۍ حصې تاسې ته ښکاري د باندې به یو پیره کلیک واخلئ. ملګرو بیا دا خلیج باندې به کلیک واخلئ دنه به بیک شئ. دغه ویډیو به دغه شانتې کلکه ونیسئ او دا ویډیو به یې د بلې ویډیو اولني سر ته دغه شانتې راولئ. ملګرو زه اوس تاسې ته دا ویډیو پلی کوم دا ویډیو وګورئ دا به زموږ دغه شانتې راځي. ښه ملګرو کله چې تاسې داسې یو کوئ نو بره تاسې ته ښکاري دغه یو اپشن دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ او دا به دلته ورته 1080 کې سلیکټ کړئ او دا به تاسې ته ښکاري دغه یو حصه دا به تاسې 1300 کې سلیکټ کړئ او دا به دا شانتې های کوالټي ته راولئ دغه شانتې های ته نو بیا تاسې ته ښکاري دا سیو باندې به کلیک واخلئ دا ویډیو موږ سره په ګیلري کې سیو شي. نو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوي که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو سره لایک چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ پال باندې کلیک کړئ زموږ هر نوې ویډیو تاسې ته ټول مخکې درځي. اوس ماته راکړئ اجازه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.